أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف من ہوئے ماشاء اللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك. پا اخلاص درود شریف ہوئے. جزاک اللہ. اللہ ندرک شالک هذا حضور خاطر مبارک تھی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. دیر محترم و مکرم عزت معاب جناب محترم نعمت اللہ سے فرزند ارجمند پیر محمد طیب سے نور اللہ مرقدہ سجادہ نشین دربار عالیہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم 400 پڑانگ اوڑیر و غیرت مندو پختنو ننگیالو مشرانو نوجوانانو دا اللہ جل جلالہ بندگانو دا سرور کونین تائیدار حرم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک امتیانو عاشقانو غلامانو لرینا نزدینا راتلون کی درنو قدردانانو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ سرزماد دوڑو جہان و خوشحالے کامیابے او کامرانے نصیب کو ہوئے. آمین. گلو نمونگ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک لعابدہن مبارک باندے اغبل جمعہ کی بیان کرے او دی جمعہ کی انشاءاللہ توفیق وارم چی پا مزہ مزدہ سلار شو خو یو اجزا پا کی پاتی دی چی آغا شراب و تسنیم دی چی اغین اللہ پاک دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک خبر مبارک اللہ جوڑے کرے دا آقا مولا مبارک خبری سنگوی پا یو محفل کی چو سڑی دیر تیز چگی ہوئی چی دا خلقو وگونا اگی وگونو کی گوتی ورکی دا سے تیز چگی نا دا حضور پاک مبارک آواز مبارک چو آغا نرم و نرم او چی کم انسان باوریدو کشی او سڑی بڑیر لرم ناستو دا دا پیغمبر مبارک شانو آغا تب اللہ پاک دا حضور مبارک دا آواز مبارک ورسو او دا حضور سلام آواز مبارک بے چی ووری دا دزلق وگو نسکے چی اللہ بورت جل جلالہو دا دماغ و دا تمام بدن رشدہی ورکا
بہر تقدیر دا پیغمبر پاک مبارک دا مدینی منورے دا جانان دا شان مبارکن قربان شما اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لڑیر اچت شان و کمال اور ادبور کھڑے دا چھ پا کائنات کی دا سے شان و دا سے کمال بل نبی لندی ور کھڑے دا حضور پاک مبارک دا مدینی منوری دا جانان امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا لہجہ زناور سرا اگی و سرا خبر کولی پیغمبر پاک مبارک دا دو کونو سردار مبارک امام الانبیاء پا مسجد نبوی مبارک کے دے او ناگن یو اخ مسجد نبوی مبارک پیزار ترادن نش چوخ راگے حضور پاک مبارک دا مدینی دا جانان صحابہ ورد چھ سندی مسجد نبوی تا دنن رانشی حضور پاک مبارک چھ و تداسو کتوی صحابہ پا قلار شے وی ولی دیوی دی مالا راگلے دی حضور پاک مبارک رائی دا مدینی منوری جانان مبارک چھ دی اختو کتا نو دی اوخ پا پیزار کے دا خپل سر مبارک لاندے پزمک بانے کیخا او چکلے کیخا نو دا مدینی منوری جانان ولد سر دا پاس رحمت للعالمین دی کرنا انسانان سکے چھ حیواناتم و سر محبت کی چھ مبارک ولد پا دی سر دا لاس مبارک کیخا پدہ کا دوران کی دا دی اوخ دا دی سترگو نرے نرے اوخ کی راتوی شوی نو حضور مبارک ورطوئی ولی جاڑے سے چل لے وی دا دو کونو سردار زما چکم مالک تیغا ما بانا دیر ظلم کئی نو ماوی چی گیلک چالا یو سما چاہتا گیلو کما لیکن دا چا پڑا بانے سے پریشانی وی اچھا تا بیان کی نو اگا والا تسلی ورکی چیزا خیر خدای بخیر کی انشاءاللہ دا مدینی منوری جانان ورطوی مال سنگر آلوی ترحمت للعالمین ترحمتی استاد خبری مبارکی تی ناشنا دی کہ زمان مالک تا دی دغا جبو خوزو لکی دی چی داغا پڑا کی لار جوڑا اور دا حضور جبو مبارکا خو پستاوا کنا اخلاق و خاون حضور پاک مبارک سروری کونین دا مدینی منوری جانانی مالک را مستا وی اے صحابی مبارکا تدی اغسر زیادی کے ظلم کے ویو یا سکی وی سیب کار را بانے دیر دے خورا کرا تا کما دا پیغمبر پاک مبارک و توی کار چی تو سونا لیا کنا خورا کم ورکوا کنا اور توی قربان بالکل بورکوما شاگا اخت دی خبری قرارو کہ چی او پیغمبر پاک استا خبری او منلا نو سور وزی پس بیار آگئی پیغمبر پاک توی قربان ستا جبی مبارک کار کردے دے خبر مبارک کار کردے دے اثر ہی کردے دے اثر ہی کردے دے حضور مبارک خبر با اثر کھو او دا سے اثر بے کاؤ دا شراب و تسنیم نے دا حضور پاک مبارک دا مدینی دا جانان خبر مبارک او دا حضور سلام خو میں جیبا اخلاق تی کنا دا سی نبی نے بزول قربانی کا منا یو یہودی ورلر آگے پیغمبر پاک مبارک دا مدینی منوری جانان ورلر آگے چھ حضور پاک مبارک دا یہودیوں کا تچھ دا خو مالا راگے نو پیغمبر پاک تا وی دا مدینی جانانا زی یہودی راگلی ما تابان زما دون بقایا جمع شوی دا قرض میں جمع شوی دے حضور پاک مبارک چھ دا سوکت وی دی کی خلا اسم روزشتا کنا دی کی خلا روزشتا تاریخ کے روزشتا لیکن یو کس جو سکستا ہوئی چھے لکا زبطالا پیسی بچکندی دادا لقرز در کوما خدا با پپلانی تاریخ راکے او داغی نشر روزی مخ کی یو سڑی راشی چو سی راکن تب ہوتاوی چی دیکھ خلاو سن 20 روزی پاتی دی کنا شل روزی بقایا دی کنا تو سنگا مانا پیسی مخ کے لئے
حضور مبارک وته داسې نه وي چې ولې ته مخکې راغلې نو دی ورته وایي د مدینې منورې جانانه زه به دې په خپله کمره کې بند کړم د مدینې جانان ورته داسې ګوري ورته وی یهودي تا ته حق حاصل دی ځکه زه ستا قرضدار یم که ما دې کمره کې بندې نو بند که کنه تا ته حق حاصل دی صحابه کرام ورته وی قربان داسې بلا څنګه کیږي چې دی به تاسو ته کمره لرکوي او تاسو په هغې کې بندیوان کوي د مدینې منورې جانان ورته وی زما او د یهودي کار دی تاسو دې کې کار نشته زه پیږه او ته پیږه چې دا هر شی ورته وي پیغمبر پاک مبارک ورته وی څوک ما وی راځه وی زه دې بوزم که ته مې بوزې پیغمبر پاک یې د لاس ونیو سر ورې کولی دی روان کړ زار د حضور مبارک د ښکلې ژبې مبارکې نشه حضور پاک مبارک د دو کونو سردار چې کمرې ته ورساو صحابه د غصې نه خوټ کېږي عمر فاروق مبارک غوندې هستي رضی الله عنه چې په کومه لاره به عمر روان او په هغه لاره به شیطان حضور مبارک وی نه تله د ملګري د عمر صاحب دغه خبره پکې راغله دا پوره د خدای وجیبه نظام دی عمر سے مبارک داسیو اخو په نبی باندې قربان وکړه بلکې ټول صحابه د حضور د خپل مخ نه قربانو وي د مدینی جانان تاسو اجازه تم نه راکوي مونږ لا او تاسو روانې وي زه پیګا يهودي پیګا زمو د خبره د تاسو پکې کار نشته او چې کله کمرې ته دننه شه حضور پاک مبارک د مدینی جانان ته وی قربان دل تو درېږي وی ولې کور ته لاړو غسل یې وکړ پاکې جامې واچولې کم صحابه چې ولاړ جنګ سره او دا مخونه د غسل سره دي يهودي لمبلي دي غسل یې کړی دی یې صحابه کینه چې کینه صد مدینی جانان ته وی لاس کې لاس را سبحان الله ستا په خپل خدای په طیبه درلو او ما چې کومې پیسې هغه په سبیل الله ته پرېښې وی تاسو اثر څنګه وشو ورته وی قربان دا اثر بیګا ما تورات شریف کته په موسی علیه السلام چې کوم کلام نازل دی ورته وی د دوه کونو سردار مدینی منوری جانان مبارکا سروری کونین مبارکا ما بیگا تورا شریف کتلو پا تورا شریف کی مستاد و دوہا مخ مبارک شانو لیدو ما پا تورا شریف کی استاد و اللیل ظلف مبارک شانو کتلو ما پتورا شریف کی قربان ستا دسترگ مبارک و شان مبارک و کتلو ما پتورا شریف مبارک کی ستا سدلا سن مبارک و شان و کتلو ما پتورا شریف کی ستا سدلا بدہن مبارک برکات و کتلا او ما پتورا شریف مبارک کی ستا سدجبی پوسوانی او کتلو چې آخر الزمان پیغمبر د مدینی منورې جانا حضور فرنورا اے نور علی نورا شافی یوم النشورا رسول مکرم شفیع معظم نوری مجسم وسیلی بی کسا ایمان الامکا شفیع آسیا تائیدار حرم وقاری حرم سروری مدینہ سروری سینہ ایسی تخلیقی کائنہ فقری موجودہ مطلوبی کریا مقصودی کریا دا تمام مدغم خوار پا قرآن کریچی والدوحا
मेरी जुल्फी तार पतारे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक उस्ताद जिबिन नरम वाली पतौरा शरीफ के लिखे छदा से पैगंबर दे चिज पस्तज बेदा का खलक व सरबत की नुदा नबी मुबारक बव सरख खैया दताई पखार में द मदीनी जानान रवान दे